بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو د پولیټیکل ساينس د نن لیکچر د هغه تیوریز چې دي چې کوم د سټیټ باره کې به شي دي چې لکه دا یو سوال خو دې کنه چې په دنیا کې برومبي ځلمن سټیټ کله جوړ شو څنګه جوړ شو نه دا دې څنګه د جواب ورکولو لپاره په پولیټیکل ساينس کې یو څو نظریې دي تیوریز دي چې هغه ذکر کیږي چې څو کوئی چې سټیټ داسې جوړ شو څو کوئی چې سټیټ داسې جوړ شو نو دا نن لیکچر چې دی نه پاږي چې کوم لومبای تیوري ده کنه نه هغه ډیواین اوریجن تیوري اف د سټیټ ورته وایي یا شارټلی ډیواین تیوري ورته وایي نو په دې باندې به بحث کوو چې دا تیوري څه شی دی د دې مطابق سټیټ څنګه جوړ شوی دی څنګه وجود کې راغلی دی نو ګوري لومبای دا لومبای تیوري ده د سټیټ د اوریجن باره کې چې بحث کوي او د دې تیوري مطابق سټیټ از د آوټکم اف ا ډیواین آرډر چې سټیټ چې دی نه دا د خدای پاک په حکم باندې جوړ شوی دی لکه مطلب دا داسې شوی دی چې څنګه خدای پاک وایي چې کن او بس فیکون غوشي چې کچري موږ دا وګورو چې سټیټ د خدای په حکم باندې جوړ شوی دی نو دا د سټیټ د رولر چې کوم دی دا حکمران نو دا بیا هم د خدای پاک مقرر کرده دی نو چې دی د خدای پاک د طرفه مقرر شوی دی نو اوس د هر یو حکم منل پکار دی او کچري د حکم موږ نه منو نو بیا موږ ټول ګناهګاری کوو مطلب دا چې د disobedience to the ruler is not only a crime it is a sin دا لکه صرف یو جرم نه دی بلکې یو ګناه دی نو د دې اوس وګورئ د دې نه خو چې کوم دا خبره ظاهرېږي که نه چې مطلب دا دی چې څوک اوس د رولر نه مني نه آر بیا ګناهګار دی نو ټول خلک به د رولر مني نو رولر ته فایده میلاویږي که نه نو رولر ته هم فایده میلاویږي او دا خبره چې په چا پروپیګیټ کوله نه هغه پادریانو نو هغه هم چې د رولر نه به یو سایډ ته بل سایډ ته ناستو نو هغه هم فایدې اخیستې اوس د دې تیوري باندې تنقید څه دی نو تنقید لومبی دا دی چې سټیټ از ا هیومن انسټیټیوشن ریاست چې دی دا یو انساني اداره ده نو چې دا انساني اداره ده نو انسانانو جوړه کړې ده دا خدای پاک دنیا ته خو انسانان راکوز کړي دي بیا دنیا دی ته پرېښودې ده اوس دی د دنیا چلوي خدای پاک د دنیا نظامونه د انسان ته پرېښودي دي چلولو نو یو خو دا خبره ده دویم دا دی چې د دې تیوري هسټوریکل پروف هېڅ نشته لکه مطلب دا دی د هسټري د تاریخ په کتابونو کې د دې تیوري اړو ذکر نشته چې داسې چرته شوي دي داسې سټیټ جوړ شوی دی بل د دې تیوري مطابق دا څنګه چې موږ دا ووایو که نه چې رولر سره بې پناه اختیارات راځي ځکه چې هر خدای پاک له طرفه مقرر دی اوس چې هسه وایي نه به کې او که نه وایي بیا ګناه دی نو د دې له وجې نه ده سره چې دا ډېر زیات اختیارات کوم راځي نو دا خو ښه خبره نه ده که نه دا چې ده سره دومره زیات اختیارات راځي دا خو د خلکو هغه ډیموکریټک چې کوم حقوق دي نه ختموي نو دا یو انټي ډیموکریټک تیوري ده چې د خلکو پکې اړو ذکر نشته دا د دکې رولر او د رولرز لپاره چې کوم دی نو فایدهمند ده پر عوامو لپاره دی کې هېڅ نشته نو بیا هم دا خو یو تیوري ده که نه نو چې دا یو تیوري ده نه که چېرې دا غلطه ده نو د دې فردر د تیوریز لپاره یو لاره همواره کړه لاره یې همواره کړه نو د دې وجې نه د دې هغه خپل اهمیت په خپل ځای باندې شته بل لیکچر کې چې کومه د دې نه پس کومه تیوري د فورس تیوري نه هغې باندې به ذکر کوو د الله په امان